بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو شروع کو د درس اورشته. بل خبره دا چې دوستانو د ویډیوګانو نه د درسونو شمارې لري کړي په درد نه لګي د شپېتو پورې حساب زده کړه د پکې کچو غوای د درسونو یا چا ویلي یا اوریدلی دا ویډیوګانې نو دغه نه خاطر هم دغه سیاسانه د شمارې یا حساب او د درس خو چې د مغه لیکسون دا نور په درد نه لګي. ښه امیدوارم دوستان زما خبره پوه شوي. اوس به شروع کو. دلته وایي چې was ist richtig. was یعنی څه، ist یعنی دی، richtig یعنی رښتیا یا صحیح. lesen Sie und kreuzen Sie an. یعنی lesen یعنی lesen یعنی ویلولی، Sie یعنی تاسې، und یعنی او، kreuzen یعنی علامه پې وښیي، Sie an یعنی په غذا کې چې مناسب وي. زی یعنی تاسې، ان یعنی په غذا کې البته په کوم ځای کې مناسب وي. schreiben Sie dann das Wort. schreiben یعنی ولیکئ، زی یعنی تاسې، دن یعنی بیا، das Wort یعنی دا جملې. هغه څنګه چې مثلا دلته چې kreuzen Sie an یعنی علامه پې وښیي چې په کوم ځای کې مناسب وي، لکه دغسې علامه پې وښیي. schreiben Sie dann das Wort یعنی په ولیکئ. څنګه ولیکئ؟ مثلا دغسې البته لیکو. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه اوس به اوله دلته چې شو کو، اوله به علامې پې وښو، بیا به وروسته ولیکو. ښه دلته وایي چې putzen او دې ځای کې ده pitzun یعنی غلط ده، putzen یعنی صحیح جمله ده. نو دا putzen باندې موږ تاسې علامه وښو. یو دویمه خبره دا ده چې ګورئ دوستانو، موږ تاسې چې کله یو شی موږ تاسو ته صحیح که نه، نو هغه باندې موږ تاسې داسې علامه وښو، داسې. او که چیرې غلطي نو بیا پې باندې داسې علامه وښو، یعنی دا شی په درد نه لګي. خو بهرحال دلته دوی چې دي په دې کتاب کې مثلا همدغسې هغه کړي، نو د مغه په حساب باندې زه مغسې علامې پې وښم. ښه putzen یعنی دا جمله صحیح ده. په دې ځای کې ده چې واشن، دې ځای کې ده ویشان یعنی غلطه جمله ده، یعنی په دې ژبه کې معنا نه لري. او واشن چې ده مثلا هغه ده صحیح ده. په دې باندې اوس موږ تاسې دلته علامه کشو. ښه اوس دا خواته راځو. دلته ده چې اوتو میخانیکا یا هغه اوتو میخانیکا یعنی غلطه ده، په دې ژبه کې معنا نه لري. اوتو میخانیکا یعنی د موټرو مستري، دا چې ده صحیح جمله ده. اوس په دې باندې دلته موږ تاسې علامه کشو. ښه دلته ده بله چې کوخن، یا دلته کیخون ده. کیخون یعنی غلطه ده، کوخن یعنی صحیح ده. کوخن باندې به اوس موږ تاسې دلته علامه ووښو. ښه اوس دا خواته ده چې Hausfrau او Hausfrau یعنی غلطه ده. Hausfrau یعنی صحیح ده. Hausfrau باندې دلته موږ تاسې صحیح علامه وښو. ښه دلته ده چې میلان او مالن. میلان یعنی غلطه ده، مالن یعنی صحیح جمله ده. دې باندې علامه وښو. ګورئ دوستانو، البته دا جملې چې دي میلان چې ده مثلا دا شي نه مثلا داسې غلط نه دي، خو لیکن په دې ژبه کې په درد نه خوري که نه، ځکه چې هغسې نه خوري چې په دغه کوم شی نه چې اوس موږ تاسې زده کړي یا زده کوو په دغو ځای کې هغه نه خوري. شاید مخکې ځایو کې په چیش کې په کار راشي یا په درد ولګي یا استعمال شي، بیا وایي چې غلط، هغسې به هم غلط نه وي، خو لیکن بهرحال په دې کتاب کې په دغه ځای کې صحیح نه دي. ښه دلته هوغن ده یا هیرون ده، مثلا دا یو صحیح نه ده، دا هوغن یعنی صحیح ده، هوغن یعنی اوریدل. ښه علامې پې وشوې. اوس د دې نه اخواته موږ تاسې چې شکو، دا اوس دلته لیکو. ښه اوله جمله م چې وه دا هم putzen وه. putzen. ښه دویم هم چې ده واشن ده. واشن. ښه دریم هم چې ده هغه ده اوتو میخانیکا. ولیکه که نه دا هم نه لیکي مړه نو. اوتو میخانیکا. ښه او دې ځای کې ده چې کوخن صحیح جمله ده، یعنی وینځل یا هغه اشپزي یا پخلی. کوخن. ښه دې ځای کې ده چې Hausfrau.
دې ځای کې مالن په دې ځای کې هوغن ښه امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ اوس به د دې نه دا خواته موږ او تاسې راشو دغه درته پاکمه چې ښه دلته وایي چې فلوستیرن زی اینورد دی اندرن راتن یعنی څه فلوستیرن یعنی زمزمه کوي زی یعنی تاسې اینورد یعنی یوه جمله دی اندرن راتن یعنی بل یو څه مشوره غوندې ورسره وکړي یا مثلا که صحیح دی اندرن یعنی بل راتن یعنی مثلا په هغه وکړي ورسره مباحثه ورسره وکړي مشوره ورسره وکړي مثلا کومک ورسره وکړي که صحیح خو صحیح او که غلط که نه بیا ورته مثلا بیرته صحیح کوي ښه بهرحال دا خواته چې دا جملې چې دي مثلا یوه داسې بل کس ته استعمال شوې ده او دا یوه چې ده ځان ته استعمال شوې چې بل ته استعمالیږي هغه دلته تی اخلي او چې ځان ته استعمالیږي هغه تی نه اخلي ښه شرایبت لیکي مالت یعنی رسمهی یا رنګهی کوخت یعنی پخلی کوي یا اشپزي کوي سینګت یعنی آوازخواني کوي یا ګانه وایي زوخت یعنی لټوي یا تلاش کوي پوچت یعنی صفایي کوي یا پاککاری کوي فیرکافت خرڅوي ویشت یعنی وینځي ښه دلته وایي شرایبه یعنی لیکم مالې رسموم یا رنګوم کوخه اشپزی کوم یا پخلی کوم سینګه یعنی آوازخواني کوم یا ګانه وایم زوخه یعنی لټوم یا تلاش کوم پوڅه یعنی پاککاری کوم یا صفایي کوم فیرکافه خرڅوم واشه یعنی وینځم ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي اوس به دلته راشو په دې ځای کې وایي چې لیزن زی und schreiben sie lesen یعنی ویلولی زی یعنی تاسې und schreiben sie او بیا ولیکئ ښه چې شی ولیکو البته دا کوم شیونه چې مثلا پکې کم دي په دې ځای کې وایي چې سیتا ترینکت تی ګورئ دوستانو دغه تی چې پکې هغه شوی یعنی سیتا چایسکي یعنی هغه بل کس چایسکي زه م ویلی شم ته م ویلی شي مثلا داسې هر یو کس چې مثلا بل کس ته هغه کو دلته تی اخلي او که ځان ته هغه کو بیا وایي چې ایخ ترینکې په دې ځای کې د اول ایخ راځي بیا دغه تی لرې کېږي دغسې ای اخلي چې لکه په دې ژبه کې دې ته ای وایي مثلا دا اخلي ایخ ترینکې داسې راځي خو ښه سیتا ترینکته سیتا چایسکي ښه په دې ځای کې راځي وایي چې کریم شرایبت ځکه دلته شین شته ده رایبت یې موږ تاسې ورسره لیکو شرایبت څالن یعنی کریم لیکي حساب صحیح ښه په دې ځای کې ده چې محبه یعنی میم شته د میم جمله ورسره هغه کوو دغه هغونه هغه ده مالن هغه ده مالت دغه ده محبه رسمي مالت هغه خو شته میم شته مالت اول نه لیکي مالت ښه محبه مالت محبه رسمي eine Sonne یعنی یو مر څوک مر وایي څوک المر وایي بهرحال دواړه صحیح دي مر یا المر دواړه صحیح دي ښه په دې ځای کې وایي چې نادا چې شی کوي د اس نه جمله شروع کېږي نادا کې به ځکه دغه هغه هم شته د څه رانویږي زوخت هم د اس نه شروع کېږي سینګ هم هغه نه شروع کېږي نو د دې لپاره موږ تاسې باید څه وکړو دغه شاته جمله ووایو ein Lied ein یعنی یو لید یعنی یو ګانا نو د خلک د ګانې هغه کوي آوازخواني کوي نه هغه د ګانا څوک نه لټوي چې هلته زوخت ورسره ولیکو ځکه دلته به اوس موږ تاسې څه وکړو سینګت بس یعنی نادا سینګت ein Lied نادا د یوه ګانا وایي یا د یوې ګانې آوازخواني کوي بهرحال ښه د دې نه دا خواته راځو دلته وایي چې عایشه د پی نه نوره جمله شروع کېږي نو عایشه څه شی اوس به دلته موږ تاسې چې د پی نه هغه کېږي که په دې ځای پوه نه شو دلته ام سوپر مارکت یعنی عایشه په سوپر مارکیټ کې څه شی کوي
صفایي کوي پوست پیشته او موږ تاسو ته او تی څه هغه لیکو پوست عایشه پوست im سوپرمارکت یعنی عایشه صفایي کوي یا پاککاري کوي په سوپرمارکټ کې. یا په دې ځای کې دا چې ماریا د فاو نه شروع شوی فاو د جملې ته دلته دې ټکي ته په دې ځای کې یا دې حروف ته په دې ژبه کې فاو وایي. اوس په دې فاو نه چې شروع کېږي په دې باندې پوه نه شو چې څه شی کوي ماریا. دلته ګورو شو هی او دا خو فیرکاوف هغه کېږي. آفرین ماریا فیرکاوفت نو ماریا فیرکاوفت ماریا خرڅوي. څه شی خرڅوي؟ شو هی یعنی بوټان خرڅوي. یا امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي. اوس لاندې ځو. دلته چې وایي علي اس نه شروع شوی. اوس ګورو دلته بل اس کې دا شرایب هم لیکل شوی دا هم لیکل شوی خو لیکن دلته په آخره کې ګورو اربایت یعنی علی لټۍ علی زوخت اربایت علی لټۍ چې شی کار اربایت. چې امیدوارم په دې پوه شوي دوستانو. اوس لاندې راکوزیږو. سکنه کلیشه نام د کاف نه جمله شروع شوی. نام چې شی کوي دا خواته جمله ګورو چې څه ده ام رستورانت. نام کوخت دلته کوخت راځي. کوخت نام اشپزي کوي. ام چیرې ام رستورانت یعنی په هوټل کې. ښه امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي. دلته مخکې راځو چې په دې نه هم کې څه وایي. دلته وایي چې سلما ایست هاوس فراو. سلما د یوې ښځې نوم ده که نه. سلما ایست هاوس فراو سلما د کور ښځه ده. زی زاکت هغه وایي. ایخ واشه یعنی زه وینځم. دا وګورئ دوستانو واشه یعنی هغه خپل هغه کوي. ایخ واشه وشه چې دا جمله هغه کوم چې دا ماس هغه دی نه لیکل. ایخ واشه وشه und ich koche für die Familie. Ich wasche the windsam die Wäsche یعنی د وینځلو سامان und ich koche یعنی زه اشپزي کوم for die Familie یعنی د یو فامیل دپاره. ښه امیدوارم دوستانو تاسو په دې درس باندې پوه شوي یئ. او دا کته چې ده څه شی نه ده دلته ده 43 یعنی د 43 دا د پاڼې نمره ده یا شماره ده. ښه امیدوارم دوستانو په دې درس پوه شوي. راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان.